تاریخ کې زما په فکر او په اندازه باندې لکه څنګه چې مفتي صاحب محترم وویل ما ته یې ساری کم لیدل کېږي. ګورئ که د انګریزانو په مقابل کې موږ تاسې جهاد کاوه خو د امن دپاره مو یو ځای درلود. د روسانو په مقابل کې چې موږ تاسې جهاد کاوه ډېر هېوادونه زموږ تاسې ملاتړي وه. چا پناه راکول، چا مالي ملاتړ کاوه، چا اسلحه راکول، چا بله مرسته راسره کول، چا بله مرسته راسره کول. او داسې ځایونه مو درلوده چې هلته موږ په امن هوسا او د هر خطر څخه محفوظ واوسیږو او هیڅ په فکر کې دا راونه ګرځېږي چې دلته ماته خطر متوجه دی. خو په دې جهادي دوره کې په 4 کونجه دنیا کې د نړۍ هیڅ داسې یو هیواد، هیڅ داسې یو ځای وجود نه درلودی، داسې یوې ویشت ځمکې وجود نه درلودی چې هلته دې یو مجاهد یا مسؤول یا غیر مسؤول دا احساس وکړي چې دلته زه داسې محفوظ یم چې په دې دنیا کې موجود هیڅ قوت ماته خطر نشي پیښولی. 24 ساعته پر هر ځای د خطر احساس کېده، د مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ. نو دا بریا، دا تاریخي فتحه او دا قربانۍ دا باید پردیو ته منسوبې نه سي. که څوک دا قربانۍ او دا ستر خدمتونه پردیو ته منسوبوي یا پردیو ته څه هم پکې ورکوي، هغه زما په فکر باندې د دې نظام او د دې قربانیو سره خیانت کوي. نو خبرې راڅخه اوږدې شوې. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته توفیق راکړي چې په قوي عزم او ایمان سره ودرېږو